کاغذي جانان سلام علیکم. وعلیکم السلام. مبینه څنګه جوړې په خیر یې؟ الحمدلله مهرباني وکړه. بس زه خو دا وایم چې تاسې سره صلح کول دا یو اشتباه ده. چا سره صلح کول؟ طالبانو سره، تاسې سره، ځکه تاسې دنیا یو موزیره هغې وایي د حشراتې وایي. نه دا مایک مه بندوه، دا خبره د مشرانو ته وکړه، مونږ ته مه کوه. مونږ تاسو نه دی ودرېږه، لږ صبر وکړه. دا د مشرانو نه مطالبه وکړه، له شړونګانو یې وکړه چې جرګه یې راوغوښته، عذر روزانه زارۍ کوي. مونږ خو نه دی چې مذاکرات، مونږ خو لا تور او ټوپه. تاسو خو کشکې چې تاسې هغې خلک ګوره، تاسې د افغان بیچاره ملت هم غر کړلو. کشکې دغه اشرف غني مړ کړئ، کشکې وزیر داخله مړ کړئ. لږ صبر وکړه، لږ صبر وکړه، چغې مه وهه. د ننني وحشت په باره کې چې کوم وحشت نن سوی ده، ته دا مذاکرات مونږ نه دي درته ویلي چې مونږ یې درسره کوو. په خدای که دې په قصه کې والله بالله چې 50 کاله نور هم دا جګړه کوو. چغې خو تاسو تاسو بادار خپل بادار نه عیسی د خوانه ته پمپکې عیسی پرېږده، د امریکا مزدوره. دا مایک مه بندوه که نه یاره. مایک ما لاس کې نه دی، تاسو سټډیو والی بندوي. د امریکا مبینه چې په افغانستان کې هر څومره جنایت په افغانستان کې کېږي. لږ صبر وکړه، زما خبر لږ صبر وکړه، لږ صبر وکړه. قسم مې دې په خدای وي چې دا کوم ظلم مو کړی ده چې د هر شهید په سر 1000 کس عسکر مردار نه کي. قسم مې دې په خدای که مې د زړونو تڼاکې ماتې شي. د هر شهید په سر باندې 1000 کسه د اردو عسکر باید ووژل شي او دا صلاحیت طالب لري. قسم د تخم په خپله کوي به سبا بله ورځ 2-3 ورځې صبر وکړه، لږ صبر وکړه، لږ صبر وکړه. تاسو په انسانیت باندې نه پوهېږئ. د هر شهید په بدل کې 10,000 د اردو عسکر باید مردار شي. 10,000 او داسې مردار کړي چې په سرو غوړیو کې یې واچوئ. شرافت وا مهرباني وکړه. السلام علیکم مودین صاحب، جوړ په خیر، ستړي نه شئ. مننه، الله مو عزت وکړي. مبین صاحب یقینا هم دا یو د دې غلامانو د طرفه څخه یو ډېره نازوانه عمل سوی دی، ځکه چې په شهید زما خپل هېڅ خوا ولاکه بده ده، ځکه چې هغه غواړي شهادت، هغه د الله د رضا دپاره، د کلمة العلیا دپاره راجګ سوي دي. خو د دوی دغه بزدلانه عمل، دغه وحشانه عمل یقینا ډېر خلک وځورول. زما خپله یقینا ډېر طبیعت خراب شو. خو د دوی همیشه دا کار دی، دوی همیشه بزدلانه کارونه کړي دي. دوی داسې کار په ټول ژوند نه دی کړی چې هغه څوک وایي دوی د مخامخ جګړې توان هم نه لري. دوی د دې توان نه لري، د مخامخ جګړې توان هم نه لري. نو دوی هغه ستا خبره د دوی د دې دپاره چې د بهر ویزا او پاسپورټ ورته میلاو سي، تر هر څه دوی ته هغه مهمه ده. په داسې کارو باندې دوی کوشش کوي چې بس ولاړ شي، هلته هغه د پردي سپي ووینځي. دوی ته در ټول، در وطن، در مور، در ناموس، در هر څه د یوه سپي وینځل دوی ته ډېر ضروري دي، ځکه چې پر هغه باندې په سلهاوو ډالر دوی ته میلاویږي. مبین صاحب د هغه سکشویان یې دلته ټول راغلي دي، داسې په دغه ملي اردو کې، په دغه فوج کې د ګوتو په شمېر به یې څو کسان بغیر له نشهي توکي، دا ټول هغه نشهي توکو والا دي چې یقینا وکړه دوی نه په اسلام خبر دي، نه په دین خبر دي، نه په افغانیت خبر دي، نه په اسلامیت خبر دي. دوی په هیڅ شي نه دي خبر. د دوی مشران د دوی پر سر پیسې اخلي، یو کم شمېر پیسې دوی ته میلاویږي. زما غږ درځي مبین صاحب تاسو ته؟ آگم راضی شرافت آسی مهربانی وکړه. اسټډیو کله خالی کوي، صرف د 2 دقیقو لپاره قاری صاحب محترم راشي. مبین صاحب زما غږ تاسو؟ او غږ د شته وروره، غږ د شته، غږ د ښه قوي ده.
نو مفتي صاحب زما بس خلاصه د خبرو دغه وه چې دا خلک چې دي همیشه دغسې وحشت کړی دي یو وخت دی داسې کار نه دی کړی چې هغه سړی ووایي چې دغه نو د بشر سره د حقوقو سره یو سمون خوري دی همیشه وخت همدغسې په دغه برابر باندې یوه خبره د خوست یو خبریال کړې ده هغه هم نن ملي امنیت نیولی دی ځکه دا دوی د بیان ازادي دا رقم ده په دغسې خبرو په زرهاو انسانان په محبسو کې ناست دي څارنوالۍ ته معرفي سوي دي ان قید ورباندې ختلی دي دا د دوی د بیان ازادي ده مهرباني وکړه وروره زه دا قاري صاحب ته لینک ورلیږم السلام علیکم قاري صاحب لینک مو درلیږم مهرباني وکړه راشئ دغه سټوډیو که لږ خالي کړئ ملګرو بیا مجبوره زه تاسو بلاک کړم دلته قاري صاحب راځي صرف د قاري صاحب ته راتلو پورې دغه سټوډیو موږ ته خالي کړئ که حق وایم ملګرو سټوډیو همکاره قاري صاحب سعید راځي دغه سټوډیو که لږ خالي کړئ ښه مننه صرف د قاري صاحب راتلو پورې تاسو انتظار وکړئ ملګرو الله اکبر که شرافت دغه بل ورور مهرباني وکړه زنګ مو وهئ ورور شخصي کې زنګ مو وهئ السلام علیکم مبین وعلیکم السلام مبینه محترمه وروره سلامونه درته وایم ټول اورېدونکو ته وعلیکم السلام مبینه وروره الله دې تا ته عمر درکړي هغه ورځې پرونو کابل ورځ دې لایف کې ډېرې ښې خبرې وکړې والا ډېر جګرخونه شلو په حساب د افغانستان د ملت ظلم باره کې چې ظلمونه پې کېږي الله دې تا ته عمر درکړي زه به مبینه وروره دغه نه وایم چې دا اوس یو دقیقه مخکې ورور راغی وی دا سوله تاسو سره چې باید کېږي دا صحیح نه ده زه به هغې ته دغه نه وایم چې حافظ د قرآن خو نه یم الحمدلله د قرآن ترجمې سره اورم الله پاک په قرآن کې فرمایلی دي چې یو مسلمان یو مؤمن که چا پناه وړي نو مؤمن ته دې ویسي او مسلمان چې نور کس نه هغه دین ته خو به نقص نه وي نو که موږ وروره ISI یادوي او که بل یادوي ورور جانه هغه مسلمانان دي که پاکستان یادوي دا د دې نه خو ښیي چې کفار ته خو پناه نه ده وړې کفار که نور څه نه خو نقص رسوي که نو دې ته دا قاري صاحب محترم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم قاري صاحب محترم ستړی مشه لایف پرونې ته بخیر راغلی مبین صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله تاسو ته ټولو ملګرو ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې قاري صاحب قربان دې شم غږ دې ډېر خوږ دی الله دې د عمر څښتن که تېر شوی اختر دې مبارک شه قاري صاحب صافی صاحب الله دې تاسو ته اجر درکړي ژوندی اوسې قاري صاحب ډېر خوشحاله شوم غږ مې دې واورېدو قاري صاحب چې نه یې لایف کې ولا خوند نه راکوي په خدای مننه صافی صاحب ستاسو خو خوشباوري لکن ستا په غیر حاضري کې مبین صاحب پرون لایف وکړو ماشاءالله داسې ډېرې ولا زړه م ډېر جګرخونه شو حقیقت یې ویلې ډېرې ولا هغه کړو او حقیقت خبرې وکړې نو دا طبعا د اسلام په تاریخ کې همداسې مسلمانانو قربانۍ ورکړي دي او مقابل لوري د اسلام دشمنانو همداسې وحشتونه ظلمونه کړي دا خلک دي تاریخ لري د دې ظلمونو د دې وحشتونو قربان شم قاری صاحب زه خو حافظ د قرآن نه یم او به خبره مې دې ونیوله دا قرآن ترجمې سره اورم د قرآن کې الله پاک فرمایلی دي که یو مسلمان چېرته پناه وړي نو یو مؤمن ته دې ویسي که نور څه نه وي دین ته خو به نقص نه رسیږي آیا دا حقیقت صحیح وایم که غلط قاری صاحب څنګه پوه نه شوم قرآن کې څه الله پاک په قرآن دا بعضې راځي وایي والله تاسو د عیسی طرف ناست یو تاسو فلاني طرف ناست یې زه هغې دې ته دا ویل غواړم چې الله پاک په قرآن کې فرمایل دي که چېرته یو مسلمان په جنګ کې پناه وړي نو یو مؤمن ته دې ویسي که نور څه نه هغه دین ته خو به نقص نه رسیږي کفار نه خو ښه ده چې سړی مسلمان ته پناه ویسي موږ خو بیا هم که دې د موږ باندې د عیسی هغه لګي هغه خو مسلمانان دی او اسلامي ملک دی اما تاسو خو کفار ته ورته پناه وړي کفار سره ملګري یاستئ بالکل محترمه دغه آیات په دې ډول نشته په قرآن کې
خو دا مفهوم چې دا په خپله بذات خود د کافر ملک ته هجرت کول جایز دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام هغه ته لېږلي وو، حبشې ته لېږلي وو. حبشه په هغه وخت کې دارالحرب و، د کفر کو د کفارو د وحشت نه دارالحرب ته هجرت کول جایز دي. پاکستان خو پرېږده. دا جلا بحث موضوع چې دا هغه د دښمن له لورې د مجاهدینو د شهیدانو جسدونه په تبر وهل دي. په دې موضوع بحث کوو. مبین صاحب همدا موضوع ده که نه؟ او قاري صاحب محترم مهرباني وکړه، ملګري ډېر دي، ته به خپل مقدماتي خبرې وکړې، هغه نه وروسته بیا ملګري راواخلو. نو مبین صاحب یوه خبره به د اورېدونکو ته واضحه کړم چې په دې تیرو 19 کلونو کې په دې 19 کلن جهاد کې به څوک ثابته نه کړي چې طالب دی د CIA کوم مزدور یا د CIA دغه روزل شوي مزدوران، هغه که د اردو دي، که د پولیسو دي، که د نورو برخو دي، یا د په ټانک په موټر پسې تړلی وي، یا د اور وراچولی وي، یا د په تبر او په چاقوګانو وهلی وي، یا د هغې مړي ته بل ډول سپکاوی کړی وي. یو وخت کې داسې و چې مجاهدینو به دغه جاسوسان په حلالول ذبحه کول به یې، چې د هغې هغه ذبحه هم په خپل ذات کې هغه جلا بحث ده که نه، چې هغه نه سوځول دي او نه د جسد توهین ده، چې هغه هم بیا وروسته د امیرالمؤمنین د فرمان په اساس بند شول، منع شول. په ډېر ابتدایي حالاتو کې داسې یو محدودې څه پېښې به شوي وي. په عموم کې نوعیت د جهاد او نوعیت د وژلو د CIA د ملیشو دا و چې په مرمۍ به وژل کېدل. د مرمۍ د وژل کېدو نه وروسته مړي ته سپکاوی نه ده شوی. تر اوسه پورې په دې دومره 19 کلونو کې څوک نشي ثابتولی چې مجاهدینو د چېرته د یو مردار شوی مړی دغه د CIA روزل شوي ملیشو کوم مردار جسد دی دوی د یا اور وراچولی وي، یا د په چاقوګانو وهلی وي، یا د په موټر پسې تړلی وي، یا د په تبرونو وهلی وي. خو دغه خلک چې دي دوی په تیر په مسلسل ډول په چاقوګانو په تبرونو مړیو ته متیازې کول، د مړیو د جسدونو داسې سپکاوی چې په موټرو په غټو ټکټرونو کې به یې بار کړل، په ډېر سپکاوي به یې کندې ته وغورځول. همداسې د دوی په چاقوګانو وهل، اور وراچول، د دوی په مړیو متیازې کول، دا ټول هغه څه دي چې یوازې دوی نه، د کفارو ملګرو د دوی تاریخ دغسې ده. د تاریخ نه دوی وګورئ چې دوی د مسلمانانو د مړو د جسدونو سره همداسې عمل کړی ده، همداسې سپکاوی کړی ده، همداسې خپل زړه په دې شیانو یخ کړی ده او کوشش یې کړی ده چې د خپل د زړه غوسه په دې شیانو وباسي. دویمه خبره مهمه نکته دا ده چې دغه جنایت چې شوی ده دا په یونیفورم کې شوی ده. دغه د CIA روزل شوي ملیشې چې دي په یونیفورم کې دي، د اردو د مزدوري اردو په یونیفورم کې دي، هلته د اردو ټانګ هم ولاړ ده. دا په یونیفورم کې د دوی جنایت ده. هغه وحشیان، هغه جنایتکاران چې په یونیفورم کې نه دي، په شخصي لباس کې دي، اربکیان دي، نور ډول ډول ملیشې دي، د هغوی جنایتونه خو بې حده زیات دي. هغوی چې د ملت سره د افغانانو سره کوم جنایتونه کوم وحشتونه کړي دي هغه خو بې حده زیات دي. دا جنایت او وحشت خو چې دوی کړی دا په یونیفورم کې ده، په رسمي یونیفورم کې. دا په دې معنا چې دا د یونیفورم نمایندګي ده. د CIA د روزل شوو ملیشو دا یونیفورم چې ده دا هم داسې وحشي ده. دا ټول یونیفورم کې روزل شوي ملیشې هم داسې وحشیان دي، همداسې په زړه سختې روزل شوي دي، همداسې د دې ملت په دښمنۍ کې روزل شوي دي، د دې ملت دښمنان دي. د هیواد پولې نشي ساتلی، د هیواد سرحدات نشي ساتلی، د هیواد سرحدي پوستې نشي ساتلی، د هیواد دروازې نشي ساتلی،
په هیواد کې دننه د قچاقبرانو د زورواکانو د بدماشانو د غلو او د اختطافګرو مخه نشي نیولی ځکه دغه شیان دوی ته ښودل شوي نه دي دوی خو چې امریکایانو موږ ته روزلي دي امریکایانو دوی په یوه شي موږ ته په یوه مفکوره په یوه نظریه په یوه فکر یې موږ ته روزلي دي هغه فکر دا دی چې د طالب په نوم دا ملت وژل د طالب په نوم د دې ملت زورول د طالب په نوم دا ملت زندان ته اچول وهل ټکول د دوی کور ړنګول د دوی په کور بمبار کول دا یو شی په دې یوه مفکوره دوی روزل شوي دي دوی ته نه انسانیت ورښودل شوی ده نه کوم اخلاقي ډیسپلین دوی ته ورښودل شوی ده نه کوم بل شی دوی ته ښودل شوی ده دوی ته یوازې همدا یو شی ښودل شوی ده بس همدا یوه مفکوره دوی ته ورکړل شوې ده موږ د دوی نه سوال کوو دغه د CIA روزل شوي ملیشې هغه که د کمپاین په نوم دي که د 0 1 2 3 قطاعاتو په نوم دي که د اردو په نوم دي که د پولیسو په نوم دي څومره قطاعات چې CIA موږ ته روزلي دي دا څومره ملیشې چې موږ ته CIA روزلي دي د دغې ملیشو نه موږ پوښتنه کوو چې تاسې په هیواد کې د طالب په نوم د افغان د وژلو دنده پرېږدئ د هیواد سرحدات وساتئ په هیواد کې امن ځای کوي د غله د ډاکو د اختطافګر مخه ونیسئ د چپاولګر مخه ونیسئ د جنګ سالار مخه ونیسئ د بدماش د قطاع طریق مخه ونیسئ بیا به وګورو چې تاسو ته دغه تامیان او فلبرایټان او دغه امریکایان تاسو ته معاش درکوي او که نه د معاش تا ته په دې درکوي چې ته به دلته د طالب په نوم ولس وژنې د طالب په نوم به خپل خلک وژنې او د خلکو په وژلو کې به سخزړه یې د خلکو په وژلو کې به وحشي یې د خلکو په نیولو رټلو کې به ظالم یې دا به ستا دنده وي او دا یوه پیښه نه ده داسې په سلګونو پیښې بلکې په زرګونو پیښې تکرار شوي دي د مجاهدینو سره نه د عام ولس سره دوی داسې اعمال کړي دي د عام ولس سره دوی داسې وحشت او ظلم کړی ده خو موږ دوی ته وایو چې د حساب ورځ راتلونکې ده او ملت هم باید په دې وپوهیږي چې د CIA دغه روزل شوي ملیشې دوی هیڅ انساني او اخلاقي پولې نه پیژني او هیڅ انساني کرامت ته ژمن نه دي هیڅ ارزښت ته ژمن نه دي او دغه د CIA روزل شوي ملیشې نه د موږ د هیواد ساتونکي دي نه د موږ امن ساتونکي دي دا یوازې د لویدیځ د ګټو ساتونکي دي دا د امریکایانو د کاروانونو ساتونکي دي د امریکایانو د بیسونو ساتونکي وو د امریکایانو د کمپاینونو ساتونکي وو د امریکایانو سره به یې ګډې د افغانانو په کورونو چاپې والې او د ټامیانو د فلبرایټانو د ګټو ساتونکي دي دا د افغان ملت د کوم درد دوا نه ده مبین سے مهرباني وکړئ که کوم ملګری سوال لري حیدر اورورا مهرباني وکړه حیدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام و احترامات جنرال صاحب تا قاری صاحب تا دابل لایو قدرمنو لیدونکو ته جنرال اول لقاری صاحب سوال کوم له سوال مخکې خبره کوم جنرال صاحب دا کوم وحشت ته وسه کومه پیښه ته وسه زه د غلامانو ته د کابل اداري اجیر عسکرو ته دا وایم کوم تخپل مشران امر وکي ما د الله په ذات قسم چې په ژوندونی هم د عمل وسره وکم غیر لدی چې زدا یو ولا مردار کوم زب په ژوندونی د مخته تبر نسم د الله په ذات د قسم خورم چې ویډیو به د تعالی لایف ته درلګم کړي ماره مشرانو رضایت و پدې کې او مته اجازه وکړو د دې پتا مڅي مونږ به ډېر کوشش کوو چې له دوی نه به رضایت تخلو د دوی خوخه به اخلو او کچېرته دغه خوخه نه به اطاعت په مونږ واجب ده په اطاعت مقتضی خلقاری سب څخه مې دا هله ده چې مرتد یا کافر له مسلمان سره د یو عمل وکا نو موږ ته دا جایز ته کنه چې د په مقابل کې امده سي د مسخ کو د امده سي د مختبات بات کو مننه حیدر سے محترم موږ ته خو د مشرانو له لوري د اسلامي امارت پالیسي هم دا ده او د شریعت حکم هم دا ده چې پیغمبر اسلام فرمایي چې واذا قتلتم فاحسنوا القتل کله چې تاسو یو څوک قتلوئ نو په ښې طریقې سره قتل کړئ
د کافر یا د کافر د ملګري او د CIA د روزل شو ملیشو په باره کې هم امر دا دی چې وای وژنئ په ښې طریقې وژنئ. مطلب دا ده چې مسله جایز نه ده، د دوی سره دغه ډول کردار جایز نه ده چې دا دوی کوي. ولې که چېرته مشخص دغه خلک چې دا عمل یې کړی د ونیول شي نو بیا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، د دې آیت په استناد بیا د دوی سره دغه ډول عمل جایز ده مشخص د دغه کسانو سره. او نور په عموم کې د CIA روزل شوي ملیشې چې دي هغه باید یوازې ووژل شي او د دوی سره دغه ډول عمل ونه شي دا دوی چې کوم کوي، ځکه دوی کوم ارزښت نه لري، کومه پوله نه لري، کوم فکر نه لري، کومه عقیده نه لري او نه د کومې عقیدې د فکر په اساس د موږ سره. قاري صاحب محترم، ډېر ملګري ډېر په فیسبوک په سوشل میډیا چې نن موږ څه ولیدل یو شی متواخسته چې د صلح د روان بهیر د روان ګړندي بهیر په وړاندې چې د کابل مزدوري ادارې او امریکان هر څه له لاسه ورکړه، دغه د سولې بهیر کې طالبان ډېر برلاسي راغلل. نو امریکایان یا د CIA مزدورانو د دغه فلم په خپرولو سره غواړي چې د طالبانو احساسات راوپاروي، بالمقابل همداسې یو عمل وشي تر څو د نړیوالو توجه د طالبانو خواته واړوي، ځکه رسنۍ د دوی په لاس کې دي. په دغه عمل باندې تقریبا د کابل مزدوري رسنۍ نړیوالې رسنۍ تر اوسه خاموشه دي، هغه څه چې حقیقت دی په هغه رقم خپرونه تر اوسه چا نه ده کړې. نو دغه نظر د خلکو څنګه ده چې دوی طالبان دې ته هڅوي چې بالمثل اعمال یا د انتقام دپاره شدید عکس العمل وکړي تر څو د کابل مزدوري اداره نړیوالو ته ووایي چې وګوره طالبان سولې ته متحد نه دي. همدغسې یو څه کېدلی شي قصدن د دا کار دا رسنیز هغه چې وشو. مبین صاحب ګورئ دغه پیښه خو لومړی ځل نه ده په تېرو 19 کلونو کې، دا ډول پیښې خو څو ځله تکرار شوي دي، څو ځله تکرار شوي دي په خوست کې، په پکتیا کې، پکتیکا کې، زابل کې، روزګان کې، هلمند کې، قندار کې، کونړ کې، د هېواد په هر ولایت کې دا ډول وحشت او جنایت تکرار شوی ده او د دې وحشت او جنایتکاران او مجرمینو ته سزا هم ورکړل شوې ده. هغه وحشي او جنایتکار ته هم سزا ورکړل شوه چې مجاهد په خنجر والی و بیا د هغې نه عکسونه ایستلي وو، هغه هم د خپلو اعمالو په سزا ورسېدو، خو هغې ته موږ داسې سزا ورنه کړه چې دی موږ په خنجر ووالو، دی موږ یوازې ووژلو، مردار مو کړو، د ده په څېر عمل بیا هم د ده سره موږ ونه کولو، ځکه موږ مسلمانان یو، موږ ته اسلام یو تعلیم را کړی ده، اسلام موږ ته د دوی د وژلو امر کړی ده، خو د وژلو طریقه هم راته ښودلې ده چې په دې طریقه به یې وژنې، په وژلو کې هم د دوی سره موږ زیادت نه کوو. دا یوازې د زابل د ارغنداب پیښه نه ده، دا ډول پیښې ډېرې تکرار شوي دي، په ډېرو ځایونو کې داسې پیښې تکرار شوي دي، په بمونو خلک کېنولي دي، د زیړکۍ په مرمیو، د پیکا په مرمیو یو انسان 500-600 ډزه ویشتی ده، بیخي غوښې یې کړی ده، خو بیا هم هغه جنایتکار چې دا عمل یې کړی د مجاهدینو یوازې مردار کړی ده، د سره یې بالمثل عمل نه ده کړی. موږ دوی وژنو خو په تیر کې بیا هم موږ د دوی سره اسلامي او شرعي اخلاق مراعات کړي دي. د روسانو د وتلو نه وروسته د کمونیستانو چې څومره ملیشې وې، تاسې تاریخ وګورئ، لاند تاریخ یې وګورئ، دغه کمونیستي ملیشې چې د جبار ملیشې، د شلګري ملیشې، د دوستم ملیشې، دا نور څومره ملیشې چې وې، ګلمجم ملیشې یا نور کمونیستان چې څومره کمونیستان وو، دا ټیټې سترګې موږ ته پاتې شول. روسان ووتل، دوی ټیټې سترګې پاتې وو موږ ته، موږ په دوی یوازې توبې وویستلې، کلمه هم پې وویله، بس نه م دوی ووژل، نه م دوی مردار کړل، کنې دوی لایق دي چې دوی باید مردار شوي وای، دوی باید وژل شوي وای، خو دوی موږ مردار نه کړل، دوی سره موږ د ترحم معامله وکوله، په داسې حال کې چې همدې مجرمینو د دې ولس په میلیونونو انسانان وژلي وو، 1.5 میلیون انسانان دوی وژلي وو، په شهادت یې رسولي وو، خو بیا هم موږ د دوی سره د ترحم معامله وکوله. دغه د کمونیستانو